अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پاور سیستم پر رابطه باندې دا. دوستانو که غواړئ خپل د برق بلونه مو 80% کم کړئ او تاسو ته ګټه او فایده ورسیږي، نو په خپل کورونو کې سولر پاور سیستمونه انسټال کړئ. دوستانو په دې سیستمونو باندې تاسو کولای شئ د کور لپاره چې هر قسم برقي وسایل د هغې لپاره انسټالولی شئ. د خپلو کمپنو، شرکتونو، فابریکو او کارخانو لپاره تاسو کولای شئ د دې درې قسمه سیستمونه چې په ټریډیشنل سطح باندې دي د سولر پاور سیستم لپاره تاسو کولای شئ د دې نه ګټه او استفاده واخلئ ترڅو تاسو ترې خوشحاله او راضي اوسئ. دوستانو راځو د سولر پاور سیستمونو ته اول اپګریډ سولر سیستم، دوهم انګریډ سولر سیستم او دریم هایبریډ سولر سیستم. اول راځو اپګریډ سولر سیستم ته. اپګریډ سولر سیستم عبارت د هغه سولر سیستم څخه دی چې په دې کې د دوه منبعو څخه استفاده کیږي، چې اول منبع سولر پینل دي او دوهم منبع بیټرۍ دي. دوستانو د ورځې پر مهال د سولر پینل هغه بیټرۍ نه چارجوي او د چارج سره سره ایسی پاور سپلای کورونو ته انسټال کوي او لیږدوي. دوستانو کله چې تورتم شي نو په دغه ټیم کې بیټرۍ نه فل چارج شوي وي، یعنی 100% بیټرۍ چارج شوي وي. د دې چارج څخه وروسته چې کله تورتم شي نو په اتومات ډول باندې د برېښنا کنورټ چې کوم دی هغه چینج کیږي، اوړي بدلیږي بیټریو ته او بیټریو څخه دوستانو په شپه کې استفاده کوي. کله چې 10% یا 15% چارج په بیټریو کې پاتې شي او 80% چارج د دې څخه ډون شي، نو بیټری نه چې دی دوستانو په اتومات ډول باندې هغه بندېږي او ستاسې کنورټر چې دی یا UPS چې دی دوستانو هغه بندېږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو دا سیستم کار او فعالیت اجرا کوي او دې ته ځکه دوستانو اپګریډ سولر سیستم ویل کېږي چې په دې کې دولتي برېښنا یا جانیټري ایسي برېښنا موجوده نه وي. دوهم راځو انګریډ سولر سیستم ته. انګریډ سولر سیستم عبارت د هغه سولر سیستم څخه دی چې په دې کې د دوه منبعو څخه استفاده کیږي، اول سولر پینل او دوهم دولتي برېښنا یا ایسي جانیټر د دې څخه پکې استفاده کیږي. اول چې کله ورځ وي دوستانو د ورځې پر مهال د سولر پینلو څخه استفاده کوي او چې کله تیاره شي او تورتم شي نو بیا د دولتي برېښنا څخه استفاده کیږي. نو په دې طریقه باندې انګریډ سولر سیستم چې دا کار او فعالیت اجرا کوي او په دې کې بیټرۍ نه موجود نه وي. دریم راځو دوستانو هایبریډ سولر سیستم ته. هایبریډ سولر سیستم عبارت د هغه سولر سیستم څخه دی چې په دې کې د درې منبعو څخه استفاده کیږي، اول سولر پینل، دوهم بیټرۍ او دریم ایسي جانیټر یا دولتي برېښنا. دوستانو د ورځې پر مهال باندې سولر پینل بیټرۍ چارجوي او ورسره سره پاور سپلای چې را هغه لوډونو ته چې که سنګل فیز وي، 3 فیز وي یا 2 فیز وي هغې ته سپلای کوي او کار او فعالیت ترې اجرا کیږي. کله چې تورتم او تیاره شي نو سولر پینل کار پرېږدي، یعنی الکترونونه بند شي. په دغه صورت کې په اتومات ډول باندې بیټرۍ نه 100% په ورځ کې چارج شوي وي، نو بیټریو ته سیستم چې دی کنورټ کیږي، اوړي بدلیږي او د بیټریو څخه کار او فعالیت شروع کیږي او دا ډیسي ولټیج چې دی هغه په ایسي بدلیږي د UPS په واسطه باندې او هغه روټونه چلوي. کله چې 80% بیټرۍ نه ډون شي نو په دغه صورت کې بیا دوستانو په اتومات ډول باندې ایسي جانیټر ته برېښنا چې دی هغه بدلیږي، اړول کیږي او په دغه صورت کې جانیټر سټارټېږي او د جانیټر څخه سنګل فیز، 2 فیز او 3 فیز هغه برقي وسایل چې دي هغه چلوو او د هغې څخه استفاده کوو. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. د توجه نه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.